چې دردانې په کې وبایللې چې دردانې په کې وبایللې د هغه خلکو په کنجکه جنگ دی نه نو په کومه نظریه ولاړې نه نو په کومه نظریه ولاړې په څه خبره دی هلکه جنگ دی او دا چې د کوچو په پیړو لویږي موږ به کړي خلاص د خپل سوکړکه جنگ دی اقبال پلار مې راته داسې ویل چې مین امن دی او کرکه جنگ دی. ډېر زیات محترم اقبال شاکر صاحب ماته ګران افسر افغان زړه ته راتیر راشد خان سمیع الله ګران صاحب د دې مشاعرې منتظمینو د چارباغ او د سوات د خواوشا سیمو نه راغلي ډېرو ښکلو درنو خوږو میلمنو او مشرانو کشرانو امزولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ډېرې خبرې نه کوم زه اول مننه کوم د وقاص ډېرې زیاته مننه کوم د هغه سره د هغه د پوره ټیم ډېرې زیاته ستاینه کوم د همایون هم ډېرې زیاته ستاینه کوم د نعمان هم ډېرې زیاته ستاینه کوم دغه حفظ کرام او ابرز څنګه چې افغان وي دا زموږ دپاره ډېره ښکلې خبره ده چې د شعر او د جومات او د مدرسې او د حجرې په منځ کې د ډسټنس کم شي نو زه خوشحاله یم چې د دې تابعه کې دغه لکانو خپله پوره هڅه کړې نو هغوی ته لپاره ډېر زیات اپریسیشن. بیا دویمه خبره ده چې مشاعره ډېره ښکلې وشوه د ماسپښین نه شروع شوې ده 2 بجې شوې ما ته خو پته وه چې د چارباغ مشاعره به تر ماښامه وي خو دا مې خیال نه و چې تاسو به په یخنۍ کې هم کښېنئ نو ډېره زیاته مننه مو کومه زما دویمه درېیمه ورځ ده په سوات کې سوات زما دویم کور دی بلکې زما خپل کور دی نو زه چې کله هم سوات ته راغلی زه تاسو ډېر زیات نازولی یم نو ستاسو د مینې هم ډېر زیاته مننه او ستاسو د مننې هم ډېر زیاته مننه. په اخره کې یو ځل بیا زه د وقاص ستاینه کوم د دې مشاعرې هم ستاینه کوم او یقینا چې دومره ښکلې مشاعره دا به زه د خپل ژوند په یادګارو مشاعرو کې یوه مشاعره ګڼم نو ستاسو ډېره زیاته مننه. یو څو شعرونه وایم بیا به یو څو نظمونه وایم او بیا دا مشاعره بختوره هم په دې هم ده چې په دې کې د برې افغانستان نه د برې پښتونخوا نه شاعرانو ګډون درلودو نو دا هم لویه خبره ده الله دې وکړي چې زموږ مشاعرې هم دغه شانتې وي چې لر او بر پښتانه یو ځای ناست یو موږ شعرونه وایو. د غزل یو څو شعرونه دي چې کلیواله اول زه خپل یو څو شعرونه وایم بیا تاسو ته کمزورې دې پیدا کړم په ګناه دې زورور کړم کمزورې دې پیدا کړم په ګناه دې زورور کړم خالقه در نظار شم په رښتیا دې زورور کړم تا څه ووې ته بیا ووې دا زړه مې څه ډاډه شو تا څه ووې ته بیا ووې دا زړه مې څه ډاډه شو ښه ودې وي قربان دې شم وینا دې زورور کړم تا وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله تا وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله تا وخندل ته وخانده خندا دې زورور کړم. د غزل یو څو شعرونه یم چې ورېږه صبر وکړه هغې ته وخت شته دی صحیح ده که نه زه بلوېګا مې ډمه ولیدل ته لږ وروسته ویم ښه اخیره کې به دغه ویم هغې ته به خپل ماحول را جوړ صحیح ده چې مین نه جانان ورکه د مین نه جانان ماخله مین نه جانان ورکه د مین نه جانان ماخله خالقه د زرګر نه د سرو زرو دکان ماخله جانان ته مې په غوږ کې د زرګر په خوا کې وې ما درله راوړی دی ته ځان له پیزوان ماخله جانان ته مې په غوږ کې د زرګر په خوا کې وې ما درله راوړی دی ته ځان له پیزوان ماخله او ښه سم درته معلوم یم زه ستا د لاسو جوړ یم ښه سم درته معلوم یم زه ستا د لاسو جوړ یم د خاورو ګوډاګی یم زما امتحان ماخله او ښه سم درته معلوم یم زه ستا د لاسو جوړ یم د خاورو ګوډاګی یم زما امتحان ماخله او جانان ته مې په غوږ کې د زرګر په خوا کې وې ما درله راوړی دی ته ځان له پیزوان ماخله. ګران دی یو غزل غوښتنه کړې ما هغه هم چې دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا د دې دور فتنې دي کلیواله دا چې لارو کې پرتې دي کلیواله د یو لاس دي د بل خپې دي کلیواله ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې دا خو جوړې سمورچي دي کلیواله حق حیران یم په غاړه دي ټوپک دی او په لاس کې دي تسبیح دي کلیواله حق حیران یم په غاړه دي ټوپک دی او په لاس کې دي تسبیح دي کلیواله او دا چې موږ یې په کنډرو کې اوسېږو هغه پورې بنګلې دي کلیواله دا چې موږ یې په جونګړو کې اوسېږو هغه پورې بنګلې دي کلیواله او دا پنسې دي د پلکو د پاسه ټیک دي دا جامې خو دي اوږدې دي کلیواله. یو څو نظمونه وایم چې ستا نه زار شمه خالقه ستا نه
زار شم خالقا په تخلیق دی مخلوق ویاړي خو د احسن تقویم دی بلها بل شان را تخکاری ریختیا بل شان را تخکاری والله بل شان را تخکاری ستانا زار شم خالقا په تخلیق دی مخلوق ویاړي خو د احسن تقویم دی بلها بل شان را تخکاری ریختیا بل شان را تخکاری والله بل شان را تخکاری په وړه خبره د تقویم کرښې ورانیږي دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډیر زر رنگ بدل کی چې انسان په دا شکی شي چې د نور ماننو دا محبت رنځور غلام دی په پخه کاسیره کیږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو هر دا سټیج باندې چې کوم مسکن دي دا لکه دغه ځای کې وشي نو که تصویر وباسي هم به خوند وکړي خبرې کوي هم به خوند وکړي بیا به ډېر خوند وکړي صحیح ده که نه د مشاعرې نه به سیاسي جلسه نه جوړو ستانه زار شم خالقه په تخلیق دی مخلوق ویاړي خو د احسن تقویم دی بلها بل شان را تخکاری ریختیا بل شان را تخکاری والله بل شان را تخکاری په وړه خبره د تقویم کرښې ورانیږي دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډیر زر رنگ بدل کی چې انسان په دا شکی شي چې نور ماننو دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډیر زر رنگ بدل کی چې انسان په دا شکی شي چې د نور ماننو دا محبت رنځور غلام دی په پخه کاسیره کیږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو محبت رنځور غلام دی په پخه کاسیره کیږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو د خار ښځو ګوتې پرېکړې ستا د شان کوڅې ګوا دي خو ښایست د زنداني کو د تهمت داغونه وینځي بادشاهي منتظر د ازموینې نه ختمیږي د خار ښځو ګوتې پرېکړې ستا د شان کوڅې ګوا دي خو ښایست د زنداني کو د تهمت داغونه وینځي بادشاهي منتظر د ازموینې نه ختمیږي ډوبه خاموشي ده خو شمر او یزید خان دی عجیبه مسلمانی ده ډوبه خاموشي ده خو شمر او یزید خان دی عجیبه مسلمانی ده قاتل هم په خدای مین دی مقتول هم د چا نیازبین دی زه د ذات د حد نه لرې ستا د خیال غیږه کې پروت یم څاڅکې نور را څاڅي ما په لپو کې راټول که مخامخ پکې ته ښکارې ته په ما باندې پوهېږې چې زه تا ته ځان درسپارم مننه یو دوه نظمونه یم واړه نظمونه یم خو زه به تاسو صرف واورئ صرف هغه په اخره کې یم دوه نظمونه یم ما وی لمر مې په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتیغه سورې کړی او د سیند سینه مې ساس رسیرلې ما وی لمر مې په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتیغه سورې کړی او د سیند سینه مې ساس رسیرلې تا ویل څنګه ما ویل یاره اجازه یې را سره د جادوګر یم زه پوهه په منتر یم تا وی او الله صحیح ده یاره دا خو در سمنم ما وی مرګ او ژوند له دخو د مادت توانایي د غرڼا او د سیسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که در سمنم ما وی مرګ او ژوند له دخو شاولي مننه ما وی مرګ او ژوند له دخو د مادت توانایي د غرڼا او د سیسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که در سمنم ما وی ښه ګله صحیح شوه ته دې یخ سوري ته کښېنه د چنار د ونې لاندې د جانان د زلفو تار کې دردانې کتار که څه جادو منتر په کار کا لمر به راوړې په لاسو کې اور به پوري په اوبو کې دغه غر باندې چوپ وکړه نو سپوږمۍ به په سلګو کې زه به لاړ شم مدرسې ته د پوهانو جمګټې ته د حکمت د کتابونو د قدرت له آیاتونو به څه پوهه رڼا راوړم د دې پوهې په رڼا کې به د بر اسمان ته ګورم د مخلوق نه تر خالقه به څه لاره را پیدا کم دغه لاره به رڼا کم د تیرې عقده به واکم د ژوند شپې به پې سبا یو نظم بل ویم چې د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په خلاص نشو د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په خلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه مننه دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها
وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ وخت را سره نشته چې زه دې قصې ته غوږ شم او اوږدې قصې ته غوږ شم زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ وخت را سره نشته چې زه دې قصې ته غوږ شم او اوږدې قصې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د سلیخي قصې ته غوږ شم ما ته لنډه لنډه وایه نن په منډه منډه وایه غونډې غونډه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا مننه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکه په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو په ولقه کې د باچا خبره څه ده ته د تخت په اړه څه وې په هوا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وټ نو یاره دا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وټ نو یاره دا خبره څه ده ما په لنډه لنډه پوکه ما په منډه منډه پوکه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده د الله خبره څه ده او د ملا خبره څه ده همدغه یو نظم ویم بې اجازه لم چې بله مقرر کم یې ویم همدغه ویم قسم می دی په خدای وینم دی اخلم بس قیمت دی راکوه دا نظم ویم او دا زه وقاص ته ډلی کوم قسم می دی په خدای وینم دی اخلم بس قیمت دی راته وایه قسم می دی په خدای وینم دی اخلم بس قیمت دی راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کوم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا که باور دی په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه زه انسان یم څه کمی به راپکي وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله نیازه خانه که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه منه بس شاکر سے بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم افغانه ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلی او ته ما ضمانت ناخلی نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلی او ته ما ضمانت ناخلی نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاگردان به درله درکم وقاصجان به درله درکم مایانان به درله درکم کما وقاصجان بدل درکم چارباغیان بدل درکم مایانان بدل درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی زه د دې نه به قلار شو د قصې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د منت نه به قلار شو چې په توت شوه نو ونه شوه چې په توت شوه نو ونه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خاماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه ځه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله منه یو نظر دمه وقار غوښتنه کله غم پوره کومه او دمه نظم وایم زه یو غوښتنه کوم داسې کار دی تاسو هم د دې موبایل د لایټ ولګوئ داسې ستوري جوړ کړئ کنه لږ به خوند هم وکړي د موبایل لایټ ولګوئ صحیح ده که نه که ستاسو چارجر یې چارجونه ختم شوي دي بس هغه چل دی یو نظم وایم او نعمان قاري صاحب ته ډالۍ کومه دغه نظم عنوان دی ډمه بېګا مې دا به اورو صحیح ده که نه بېګا مې ډمه ولیدله
بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په ورو ورو به ګډېدله بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په ورو ورو به ګډېدله نری شونډې یې پاڼې ښکلی مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو سره غلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو ورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله چا منه چا شراب وسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي چې څوک ولاړ دی هغه ولاړ ښه دي او چې څوک ناست دي نو هغه ناست ښه دي صرف غوږونه مو کولاو کوي ټیک شو که نه ما وی دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي یا خو ډېره د کم اصله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانځې واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه نیازه خانه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دای ووی او مسکی شو او نری اوښکې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته اخیری یو نظم وقار غوښتې دغه ویم سمنه هغه په اخیره کې ویم دا نظم د دې عنوان دی په خپل اوښکو مې روژه ماته کړه روژه ماښام د روژه ماتي وخت و روژه ماښام د روژه ماتي وخت و لاس مې اوچت کو چې دعا وکړمه ما لا دعا ته ځان جوړ کړی نه و د لاس لکیرو کې مې ته ولیدې ستا نری شونډې رپېدلې اشنا د مخ کتاب د ډېر صفا غوندې و زه دې د سترګو په دنیا کې ورک شوم او ناګهانه بیا ماضي ته لاړم ستا مې وړې وړې خبرې یاد کړې خپل معصوم نظر ته حیران د کوټې په سر مې لوبې یاد کړې شوم هغه ښکلي مازدیګر ته حیران هغه اول نظر مې بیا را یاد شو او زه بیا هغه شان اوتر شوم هغه وختونه راته بیا را یاد شو چې په اول ځل زه سوری ځیګر شوم زه در نږدې شوم تپوس مې وکړو هغه وختونه دې یادېږي که نه چې تا له پلار به پټاسې راوړلې نیمې به تا نیمې به ما خوړلې هغه وختونه دې یادېږي که نه چې د سحر نه تر ماښامه پورې ګلابه مونږه به یو ځای ګرځېدو تا راته ووې چې یو ښه مې یاد دي خو ماشوموالی ناپوهي وي اشنا بیا چې اشنا په تا شباب راغې په تا کې نوی انقلاب راغې په ما او تا پابندي ولګېده ستا په خندا پابندي ولګېده وخت زموږ خپو کې بیړې واچولې خو لیوني د مینې چا قید کړي هو لیوني د مینې چا قید کړي زموږه زړونو به قرار نه موندو د وخت ظالم نه بې فرار وموندو او بیا به پټ د هر چا نه ګله کله د ورځ کله د شپې دیدن شو خو خیر د وخت د تېرېدو اشنا د زمانې نظر په مونږ لګېد بیا زموږ لار کې رقیبان و اشنا څومره ناترسه غمازان و اشنا هیچا به بیا په مونږ ترس نه کاوه څومره د خلک ظالمان و اشنا خیر د پردو نه به څوک څه ګیله کړي زموږ خپل هم خامران و اشنا او بیا په مونږ پابندي ولګېده تا ته عزت د خاندان ګرانو د دغه یاري دې زه پرېښودم او زما حالت د لیونو غوندې شو او ستا په یاد کې به اوتر ګرځېدم خو ښه ده نن مې بیا اشنا ولیده زه ور نږدې شوم تپوس مې وکړو ګلابه زه درته یادېږم که نه بیا هر حالت هم عجیبه غوندې شو کله خلک ژړل کله خندلې راته خو په آخر کې صرف دومره وې بس د دانشه نور خوبونه مینه د وخت ظالم در نظر لرې وړم د دې وینا سره یو کوتې کړې زه لا خبرم د خپل ځان نه وم چې مې دا شونډې سلم دې غوندې شوې هلته ملا الله اکبر چا کړه
په خپل وخت ما روزه ماته کړه تاسو دا تصویر به وباسو زه دغه نظم صرف دوه بند